خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دی ولاړ به خپل کورونه به وي چې ورغه په دې مقبره کې سیلې چلی ده کته چې د مقبرې ته ورشي کنه ډېر ناشنا منظري او دا سوق الاخره دی د اخرت بازار دی دغه بازار کم یو دی یو خدا بازار دی جمعه ته بهر چې کم دی سور شور بکې دا دنیا بازار دی کته چې څوک او څوک برځي او ګاډي دی ورنه وي او هغه بازار د اخرت بازار دی هلته ټول غلي پراته ظاهره کې ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه په دې مقبره باندې تیر شو چې ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسكن ظواهرك وفي باطنك الدواهي ظاهرك ډېر غلی دنه به ډېرې غټې قصې روانې وي دنه به ډېرې غټې قصې ظاهره کې خلک دا غلي پراته علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله ودرېدو دا قبرونو دی که دوی سیلۍ چلېده نو دې قبرونو والا ته یې وي موږ دا وکړو دا مو کړو دا مو کړو خبرې ورسره شروع کړې تاسو سره څه وشو تاسو څه وایې غلی و بیا ملګرو ته جواب دي چې راکولی نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی موږ ته ویلی چې توښه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتي توښه را سره کمه شوې ډېر اوږد سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بله خبره ده چې دا څومره اوږد سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره